السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به دا د یو ځل بیا زه حکمت سینام له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. څه ډول کولی شو چې د یوټیوب چینل سبسکرایب زیات کړو. دا کورس و ویډیوګانې لري. لومړی ویډیو یې د یو چینل په واسطه باندې د یوټیوب چینل د سبسکرایب د زیاتولو ویډیو ده. نو دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې وګورئ. نو دوستانو راځو د یو چینل په دې لوګو شکل باندې برنامه به تاسو له فروشګاه څخه ډاونلوډ کړئ. ما هم ډاونلوډ کړی. راسن مې اوپن کړ. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او فینیش. له دې څخه وروسته ساین ان باندې به کلیک وکړئ او خپل ایمیل به له دې څخه وارد کړئ او پاسورد به هم ورکړئ. ما مې خپل ایمیل ادرس ورکړلو. کله چې دلته داخله شو نو دلته په سبسکرایب باندې به تاسو کلیک وکړئ. د سبسکرایب لپاره د اپلیکیشن ته به پرمیشن به ورکړئ له موبایل څخه. سبسکرایب باندې مو چې کله کلیک وکړئ نو په دې کې اکثریت وخت د 210 کوینز ته په شپېتو ثانیو یا 1 دقیقه ویډیو باندې تاسو ته درکوي. نو لایک به یې کړئ، سبسکرایب به یې کړئ. دا 45 ثانیو وروسته له 45 ثانیو څخه به ریټرن ټو اپ به ووهئ. 204 کوینز ته مې دي. تاسو به اوس وګورئ چې څو ته خیږي. 979 ته. نو په دې شکل به تاسو خپل کوینزونه زیات کړئ. کله مو چې کوینزونه 2600 ته ورسېدل نو تاسو کولی چې له دې برخې څخه په دې اپشن له کمپاین اپشن څخه په دې پلس باندې به کلیک وکړئ او دلته به انټر ویډیو لینک هیر دلته به د ویډیو لینک ورکړئ. لاړ به شئ یوټیوب ته او خپل یوټیوب چینل به پرانیزئ. د خپل یور چینل څخه به د خپلې ویډیو په هره ویډیو باندې مو چې زړه وي کلیک پرې وکړئ او د هغه اړوند شیر باندې به کلیک وکړئ. لینک به یې کاپي کړئ او وروسته تاسې هلته یې پیسټ کړئ. له دې ځای څخه موږ لینک راخلو. د دې ویډیو لینک سره اخلم. په کاپي باندې کلیک کوم او راځو دلته یې پیسټ کوو. کله مو چې پیسټ کړه نو اډ باندې به کلیک وکړئ او چې اډ باندې مو کلیک وکړه دلته راولي. په کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړه او آی اکسپټ به ووهئ نو وروسته له هغه څخه چې کله ستاسو په تلیفون کې اړونده کوینسونه وي نو تاسو ته یو کمپاین اخلي. په دې کې به تاسو ته پوښتنه پیدا کېږي چې یو کمپاین څومره مثلا لایک یا سبسکرایب موږ ته راکوي. تر 10 نه تر 14 پورې، خو اکثریت وخت دا چې ډراپ کېږي. د 2600 کوینز په بدل کې تاسو ته یو کمپاین درکوي. مثلا تاسو د لایک، د ویو او د سبسکرایب لپاره که چېرته د سبسکرایب لپاره دا ویډیو خاصه شوې نو موږ د سبسکرایب لپاره جوړه کړه. له 10 نه تر 14 پورې سبسکرایب ورکوي. خو که چېرته غواړئ دوستانو چې تاسو وکولای شئ په کم وخت کې زیات پیشرفت پکې وکړئ، مثلا د ورځې 50 سبسکرایب پې واخلئ نو تاسو باید حد اقل 10 ایمیلونو باندې د ورځې یعنی 200 سبسکرایب باید تاسو واخلئ چې د 10 له قرار څخه حساب کړو. نو په دې کې نور 200 ټول ډراپ کېږي. یوازې 50 سبسکرایب تاسو ته پاتې کېږي. له دې څخه په څو ورځو کې تقریبا په 10 یا 20 ورځو کې تاسو کولی شئ د یوټیوب چینل سبسکرایب مو 0 ته ورسوئ. نو کولی شئ له دې طریقې څخه ورته استفاده وکړئ چې په 10 ایمیلونو باندې ورته ساین ان سئ د ورځې. وخت ورته پرېږدئ او وکولی شئ چې په لږ موده کې له دې څخه ګټه واخلئ. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.